هیوادوالو، السلام علیکم ورحمت الله. خوښه خوشحاله یم چې یو ځل بیا ستاسو خدمت کې یم. خدای دې وکړي چې د روژې د مبارکې میاشتې شپې ورځې او د طاعت او عباداتو څخه ډک تېرې شي او دعاګانې مو د الله جل جلاله په دربار کې قبول او منظورې شي. درنو هیوادوالو، لنډه موده کېږي چې پخوا له رسنیو کې زما په اړه ځینې تصاویر او ځینې څرګندونې خپرېږي او حقیقت دا دی چې د یو نظام لپاره چې کار کوي، د یو نظام په ملاتړ باندې چې د مبارزې ډګر ته وځي، موافقین او مخالفین به دواړه ډګر ته کېږي. مخالفین به خپله هڅه کوي او موافقین به خپله هڅه کوي. حقیقت د امر دا و چې د شمشاد ټلویزیون په یو بحث کې مو د هېواد په بېلابېلو سیاسي مسایلو بحث کوو چې یو پکې د معارف ستونزه وه. د معارف د ستونزو په اړه خبرې وشوې. هدف زما دا و چې د هېواد په 80 سلنه ښوونځیو کې اوس هم لا مشکلات پراته دي، هم له تشکیلاتي لحاظه او هم په نورو مسایلو کې چې یو پکې د مغرضو خلکو دخالت و. یعنی هدف دا و چې دغه ستونزې باید حل شي او یو له هغو کسانو نه چې زه غواړم مکاتب او معارف د نجونو په وړاندې خلاص وي هغسې یم او دا مبارزې ته به دوام ورکوم انشاءالله. نو ځینې وخت دغسې مسایل چې لمن ورته ویل کېږي دا د مخالفینو کار دی. موږ نه وایو چې تاسو خپل مخالفت مه کوئ، دا وکړئ، خو حقیقت دغسې شی نه دی. او د دغه څرګندونو په اړه چې تعداد هیوادوال ناراضه شوي، زه د زړه له تلې بښنه غواړم او الله دې وکړي چې دوی ناراضه شوی نه وي. زما هدف د ملت ناراضه کول نه دي، بلکې د ملت خوشحاله کول دي. نو مخالفین به خپل کار کوي او ځینې انځورونه چې د ما په نامه کته پورته کېږي، متاسفانه دا هم د مخالفینو کار دی چې هغه په سوشل میډیا کې خپروي هر چېرته. نو بناءً زه د ولس په څنګ درېدلی یم، د دې نظام یو ملاتړی یم او په نظام کې به انشاءالله پاتې کېږم او د اسلامي